السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې علماو ته ښکنځل کول یا توهین د علماو کول بد ورد ورته ویل دا د شریعت په نظر څخه څنګه دي، کفر دي که نه دي؟ وایي دلته یو عالم دا خبره کړې ده چې که عالم ته چا ښکنځل وکول پر هغه باندې ښځه طلاقه ده. نو دی وایي دا خبره څنګه ده د دې عالم؟ محترمه د عالم خبره خو ما نه ده اورېدلې، خو چونکې د علماو خبرې ما ته متوجه کوي. هر عالم د خپلې خبرې مسؤلیت لري، جواب یې په ورځ قیامت دی وایي، هغه یې مسؤلین دي. نو دلته د علماو متعلق شریعت فرمایي وایي که عالم ته چا ښکنځا وکوله بې له سببه نو دا سړی کافر ګرځي، ځکه عداوت او دښمني د شریعت او له دین سره ده بې له سبب. یو که د عالم سره د سړي دنیایي کاروبار وي، د اکا زوی پر مځکه یې ورسره دعوه وي، نو دلته که ښکنځل ورته راسي هغه سبب موجود دی چې پر مځکه یې دعوه ده، تربلګلوي یې ده، نو بیا کافر کېږي نه، ګناهګاره کېږي، ځکه د هغه سره علم دی، باید د علم احترام وساتي. او دا چې اوس خلک علماو ته ښکنځل کوي هغه په دې خاطر باندې چې دی ولې د امریکایانو په مقابل کې جنگ ته جهاد وایي، یا د روسانو په مقابل کې جنگ ته ولې جهاد وایي، یا بیا په یو وخت کې که چینایان په مسلمانانو حمله وکوله د هغو په مقابل کې جنگ ته ولې جهاد وایي. دغه ډول دغه رنګ علماو توهین او یا ښکنځل ورته کول دا صراحتاً کفر دی. دا یوازې زموږ مذهب نه بلکې ټول مذاهب اربعه او ټول امت مسلمه علما پر دې باندې اتفاق دي. نو دلته بیا شخصي شان نه راغلل ته چې د یو عالم ته ښکنځل کوي هغه د امریکایانو باندې دي خوا بدیږي یا د په روسانو خوا بدیږي، یا که بیا یو وخت چینایان په مسلمانانو باندې یو ګزار کاوه نو پر چینایانو د خوا بدیږي. دلته نو په اصل کې ستا د کفر مشین ډېر قوي دی، نو چې په کافرانو د لخوا بدیږي. نو په دغو صورتو کې که علماو ته ښکنځل وسي هغه بیا کفر دی. هغه عالم چې د امریکایانو سره مخالفت لري یا د روسانو سره لري یا د چینایانو سره، هغه په شخصي شانو کې نه لري بلکې د اسلام او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په خاطر باندې هغه د هغو سره عداوت او دښمني کوي. محترمینو الله دې فضل و کرم وکړي، الله دې رحم وکړي، الله دې پر موږ باندې احسان وکړي، الله جل جلاله دې دا یهود و نصارا مغلوبه کړي، الله دې نیست نابود کړي، دغه فتنې ټول له دوی سره راشنې سوي. دا په پښتنو کې کفر د دوی سره را شروع سو. ما پخوا زړه ته نه ولیدل چې په پښتنو کې د کافران یقیني په فیسبوک کې وخت ما دې شان ولیدل چې الیاذم بالله د الله څخه پناه غواړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باز او الیاذم بالله الیاذم بالله الله دې زموږ په خوله نه کړي. دا مې د دې خبیث یو مثال درکړي چې و پښتو یې ویل نو به یا به د کندهار یا به د لغمان یا به د پغمان، نو بهرحال زما زړه ته ولیدل چې په پښتنو کې هم کافران شته. نو د علماو سره که دې پر پټي و پر مځکه جنګ وي دعوه دي ښکنځل ورته وسي هغه فسق دی، کفر نه دی. او دا که په دغه امورو کې اسلامي امورو کې اعتبار یې څه اچول دی د امریکایانو مخالفت کوي بیا نو صراحتاً دا کفر دی. هر څوک چې کوي معینه ورباندې طلاق کېږي، معینه ورباندې طلاقه د شرح د فقه الاکبر د ملا القاري صفحه 102 فصل فی العلم والعلماء او دغه رنګه فتاوی هندیه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی او رد المحتار دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. الله دې رحم وکړي، الله جل جلاله دې موږ اصلاح کړي، الله دې زموږ د زړونو څخه د کفر محبت ایسته کړي، بیا به علماو ته ښکنځل نه کوو. ما یو وخت کې یو عالم شهید سوی و، بیان یې پر کړی و، بیا یو چا داسې خبرې راته کړي وي عام په میسج کې یو بیان راته پرېښی، مور و پلار و مینې خو یې ډېر راښکنځلي وي، بهرحال زه پسې کافر کړی ما د مرشد 3 کاله شاګرد را سره پاتې سوې، په ځان مې خوا باده سو چې په دې ناپوهانو ما ولې کار نه وکړي، ولې مې اصلاح نه کړل. نو مخکې مې هم درته وویل چې په هر مسأله کې د علماو پر نقش قدم باندې ځي. په علماو کې بیا فرق ستا یو علمای رحمان دي چې هغه نه د چا له زندانه بیریږي، نه له شهادته بیریږي، نه له زولنو بیریږي. یو علمای شیطان دي چې هغه د خپل قدرت او د کرسۍ په خاطر باندې
ټرمپ ته هم قطب دغه وایي دنیا وایي ومو لیدل ویډیوګانې یې راغلې چې ټرمپ ته دعا وکړي ټرمپ یا مودي ته د انډیا بلاولي ته دعا وکړي یا د چین جومینګ د کڅه بلا ته دعا وکړي کافر دی واره که ښه یي که بد یي په کافر کې ښه نشته که د یوه اقتصاد زورورو په اقتصادي لاین باندې ستا سره جوړ وبارانو بیا کافر دی ته بیا ښه ایسه کافر دی د الله دښمن دی چې پلار دی کافر دی والسلام علیکم ورحمة الله